خو بهرحال ما د سیرت مصطفی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ د هغې خبرې یوه حصه بیان کړې ده چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دعوت الی الله، خلق الله تعالی بلل او د خلقو د قوم نه منفی جواب ملاویدل، منفی جواب ملاویدل. سرداری کونین علیه الصلاة والسلام چې کله مشرکین مکهونه بالخصوص د خپل خاندان نه مایوس شو، خپل خاندان صحیح جواب ورنکو، نو سرداری کونین علیه الصلاة والسلام باندې د امتحاناتو یو لوی باب پرانیستلی شو. یو ځلې زمونږه مور مبارکه، زمونږه مور معظمه، زمونږ مور مطهره حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضا مبارکی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ته سر مبارک کی گوتی وهلی. کله کله به د بیبي عائشہ رضی اللہ عنہا سعجیب حال د محبت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک کی زمن مور معظمہ مطہرہ مبارکہ گوتی مبارکی وخی سم مبارکی بختوری گوتی دی الحمدللہ. خدایا سبختوری حق سترگی دی چی آقا تا دا محبت پا نظر گوری، سب درنگ آقا سترگی دی چی آقا تا دا تعصب و دکینی پا نظر گوری. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې بی بی عائشہ ته فرمائی رضی اللہ عنہا، اے عائشہ تا د ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دورور د موسی علیہ الصلوۃ والسلام د تکلیف زمانہ یدیگی آو اے دا اللہ حبیبا د یو اللہ د وحدانیت تقریری ورتکولو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام د کلی نه اویستو ات کال بعد، لس کال بعد تا ته د زکریا علیہ الصلوۃ والسلام حالات مخی ترازی، تعالی د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حالات مخی ترازی. مرد مومنانو یا رسول اللہ آؤ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ارنو کوئی تا اغرزولو، یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہید کو. انبیاء کرام دو رضی 120 انبیاء ورتوی اے دا مومنانو موری یو شہادتو چی یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام باندے راغے اولاڑلو، یو ہجرتو چی پا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راغے لاڑلو. اے دا مومنانو مورے دا مکی دا خلق نظما عرش پا دا یحییٰ علیہ السلام پشان دی سختوا یوش پنوا یو زلیز پاکی مکرمینا بیت اللہ شریف نامی طواف کولو. ما دا رب العالمین دا توحید و دا ربوبیت اظہار کولو. عقبہ بن ابی معیط ما شمانو تا چغکڑی، اے ما شمانو زبتا سلا پیسی در کما او پدے پیغمبر باندې خزل واچوئی. وی مالی دلا اے دا مومنانو موری یو ما شمتا عقبہ بن ابی معیط ظالم داس یو غټه ورکړلا ورته وی پدې پیغمبر وګرځوا. اے عائشہ کلا چې ما د حتیم طرف تا شکر شروع کو د ما شما پس منډه والے ما پستر ګلی دلا
چې هغه سړی گزار ما ماشوم په ما گزار کوي، لیکن الله رب العالمین لاس د عقبه بن ابي معيط طرف ته تاو کو، داغي مخور باندې بدرنګ شو. اورته اے ماشوم خطا گزار دی وکړلو، ما درته هغه سړی ښودلی دی، تا په ما گزارو کو. ماشوم ورته وی زما دی پرب د کعبې قسم وی چې کله ما گزار تا ته برابر اولو نو پرشتي راغلې او زما لاس تا طرف ته درتا وکړلو. ما چې ولیدل عایشې په هغې کې ګندګي هغه ظالمه اچولې وه. صحیح پکې اچولې وه، ګندګي پکې اچولې وه. آی های په یو قسم تکلیف باندې خبیثانو زړه یخ کړی نه دی، هر قسمه حربه استعمال کړی، هر قسم. دا ابي لهب خزا دا یخی دین ما ورته ګرمه به راولګې، بیخي ګرمې دي ته راکړه لګې، که یخي نه سم څکله بیا نه 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 یخي دي ورته ګرمې راوړل دی که د ترماس کې دي وي خیر دی. یو ځلې ام جمیل دا د حرب لور ده، د ابو سفیان رضی الله عنه خور ده. ابو سفیان خو لوی صحابي دی، خور ام جمیل د ابي لهب خزا. دا مؤمنانو مور عائشه رضی الله عنها ته څوک وایي؟ حضور پاک علیه السلام ورته فرمایي اے د مؤمنانو مورې، یو ځل ما طواف کولو، دا هغه حالات درته بیانوم، دین داسې نه و راغلی. نن زمونږه که د کم مولا سره طبیعت نه لګي که نه، کاغه د زمانې ولی الله خو چې زمونږ طبیعت ورسره نه لګي نو موږ یې په یو طرف باندې د کفر دروازې ته راتاوو داسې چې دا سړی هم داسې برابر نه دی. پرېږدئ د خدای مسلمانانو، دا شته کافرانو لاره برابرول پکار دي. په دې فرعي مسایلو باندې د یو بل ګریوان ته دانګل دې نه اجتناب پکار دی. دې وجه نه چې کلم د علماو مناظره زه خپل ذهن کې داسې ویم زما نه ده خوښه، دا زما خپل ناچیز او ګناهګار او بیکاره سړی یم، دا به تقریبا ما سره به د چا م اتفاق په دې نه وي. او زما رایه دا ده چې دا څیز موږ نیت ته نه ورکولی، دی خو هم پټکي والا ناست دي، دی خو هم پټکي والا ناست دي، هغه هم کتاب داسې نه دا بېادبي ده. مولانا صاحب زما او ستا منځ کې به اختلاف وي د رایې، خو دا چې بل اوس ګیرول دي په مناظرو کې ګیرول دي چې خدای پاک د دې جانب مخالف د خولې نه یو خبره په خطا کې وباسي نو بیا د موبایل دور دی اوما غسیز راوالي. رونو تاسې له درخواست کوم، تاسې ته ښه پته لګي چې زه یو فقیر سړی یم او ملا هم نه یم او مفتي هم نه یم او شیخ الحدیث او شیخ القرآن او پیری طریقت هیڅ نه یم، یو ساده ګناهګار خو د لوی ولی سره مې نسبت دی. شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده. تاسې ټول بیانات اورئ که نه اورئ؟ جواب راکئ، اورئ که نه اورئ؟ خو ان شاء الله بیان کې به دا نه ویلي چې پلان کې کافر، داسې ویلي دي یاره یهودیان کافر دي که نه؟ الله ورته وایي دا بدبخته بېوقوفان خلق دی. عزیر علیه السلام ته ابن الله وایي بدبخته دي کافر دي. نصارا عیسی علیه السلام ته ابن الله وایي بدبخته دي کافر دي. روسان خدای نه مني، دا بدبخت کافران دي، دهرین دي. اوس مونږ کور کې چې مونځ مو یو، جماعت مو یو، قبله مو یو، حج مو یو، رمضان مو یو، عمره مو یو، محبوب علیه السلام نبی مو یو، نو چې ټوله مونږ توجه چاته وکړو؟ هغه خلقو ته چې هغوی د پیغمبر علیه السلام په ذات باندې حمله کوي، چې هغې ته قادیانیان وایي، هغې ته منکر حدیث وایي. نو مونږ د خپل منځ کې به د یو بل ګریوان ته نه دانګو. الله دې د علماو په دې زمانه خفګان نه پیدا کړي. او ډېر خفګان څوک پیدا کړي تاسې له پته ده، دا واړه طالبان نه دي، دا ډېر مستی صاحب. بس صاحب داسې د حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه چې کله کوفی ته راتلو نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما مبارک ورته ویل اے حسینه تا ته خدای ډېر لوی مقام درکړی، خو دا بعضې خطونه چې راځي د کوفي نه
دی کې زه د کم عمر والا الکانو خطونه ګورم او د کم عمر والا د الکانو خطا ډیره وي. حسین ابن علی رضی الله عنه سره چا دا زیته وکړو، دا هغه خلقو کو چې ورته ویل راځه مونږ ته تیار یو، مونږ در سره بیعت کوو، راځه ودرېږه. نو عزیزانو کشران همیش د پاره د دې مشرانو په منځ کې تضاد پیدا کوي. داسې نو زه درخواست دا کوم رڼو مونږ مسلمانان یو، مونږ ته لوی دشمن مخې ته پروت دی چې هغه څوک دي؟ یهود دي، نصارا دي. هغه زما په مذهب حمله کوي، زما په جماعت حمله کوي، زما په قرآن حمله کوي، زما په مسجد حمله کوي. مونږ به هغې ته خو بعضې خلق هغوی استعمالی. نو هغوی ته زما درخواست دی چې رونو خدای ته وګورئ، که خدای یو منئ، واحد لا شریک منئ، پیغمبر خاتم النبیین گنئ، نو بیا دې مسایلو ته د یهودو ملا مه مضبوطوئ. نو الله دې موږ کې اتفاق راولي، اتحاد، یووالی، مینا، محبت د دین هر شعبه چې درونو کوشش کوئ چې په هر یوې شعبه کې د الله رب العالمین نه د ځان د خدمت دعا وغواړئ چې الله په دې کې مې قبول کا.